ټول هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې وګرځېږي خپل افغانستان ښه په ارامه فضا کې وویني. خوشحالۍ ځای دی چې دونه هیوادوال پرې وځي راټول او موږ ورته ناست الحمدلله دا زموږ د ډېر وخت ارمان ولو. چطور شد که آمدین در اینجا برای تفریح؟ تاسې باندې تر اوسه پورې دغه میله څنګه تېره شوه؟ دا صحنه بیخي له کیف نه ډکه شي تا پسې چې شاته سړی وګوري. در کشورهای دیگه تو هوا پیدا میشه؟ نه والا نیست مثل افغانستان والا که پیدا کنیشه. هوا د 2 ورځې ګرم او بیا موږ ول چې راشه چکر ووهه چې دغه هوا نه لطفاندوز شو. دا ځای څنګه دی د ننګرهار په نسبت باندې؟ ټول خلک تفریح لپاره راځي همدا چکر لپاره چې خپل هغه ساعت تېر شي. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا په کابل کې د قرغې بند دی چېرته چې زموږ هیوادوال د لرې ولایتونو څخه دلته د څو شېبو د ښې درولو لپاره راځي. واقعیت هم د پسرلي موسم دی او هوا ډېره ښکلې ده. شاوخوا غرونه په ګلانو پوښل شوي دي او همداشان که دلته شاوخوا ونې هم وګورو ټولو یې له ګلانو نه ډکې دي. هر خوا هره غونډۍ شنه ده او د طبیعت یوه ځانګړې نمونه یې دلته جوړه کړې ده. زموږ هیوادوال که وګورو په شاوخوا سیمو کې چې اوسېږي هغوی هم دلته د تفریح لپاره او د ساعت تېرۍ لپاره دلته راځي تر څو پورې وکولی شي چې د خپلو کورنیو سره او د خپلو همزولو سره ملګرو سره څو شېبې دلته تېرې کړي په خوښۍ باندې. موږ هم چې کله راتللو نو په لاره کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه له دې امله چې له نورو ولایتونو څخه هم زموږ هیوادوال دې سیمې ته راځي ځکه قرغه یو ځانګړی نوم دی او په تېره د وروستیو بارانونو څخه وروسته چې کله دلته اوبه راډېرې شوې او د قرغې بند د اوبو سطحه رالوړه شوه دا ځای لا ښکلی کړی دی او لکه څنګه چې تاسې ګورئ اوبه هم راډېرې شوي دي او د دې بند څخه تېرېږي او د کابل له سیند سره یو ځای کېږي او دلته یوه ډېره ښایسته او ښکلې منظره جوړه کړې ده. موږ هم په همدې خاطر دلته راغلو تر څو پورې وکولی شو چې د دغه هیوادوالو احساسات او خوښي له تاسو سره شریک کړو او موږ هم د دوی سره په دې خوشحالیو کې شریک شو. ورځو خپرونه پیلوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام. ښه وروره خیرات دی قرارې ده جوړ روغې ژوند مو په خیر تېرېږي. الله پاک دې وساته. ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم هدایت الله تحسین الله دی. ډېر ښه ډېر. د کوم ولایت یاستئ؟ د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ. د ارزګان ولایت. تاسې ارزګان نه راغلي یاستئ دلته؟ موږ د روزګان نه راغلي څو ملګري راسره دي داسې په منظره ورته وایي په منظره رالو غاز پر کندهار او پر زابل غزني میدان وردګو در دا ځای در ګرځو سودا هم د داسې بدخشان خوا د پنجشیر او د بدخشان دا منطقې مزارې پورې وګرځېږو. اول رالو کابل ته په کابل کې بیا د قرغې ډم ته رالو قرغه په ډم کې بیا نو په کښتۍ کې وګرځېدو ښه منظره مې وکړه نو بیا وروسته رالو دغه پرچاوی چې د دلته رالو ډېر هیوادوال راټول دي الحمدلله ډېر ښایسته خوند کوي. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دونه هیوادوال پرې وځي راټول او موږ ورته ناست الحمدلله دا زموږ د ډېر وخت ارمان ولو. الله پاک پوره کړي. واقعیت هم زموږ هیوادوال په دې وروستیو کلو کې په ازادانه شکل باندې د ټولو ولایتونو منظره کولی شي نو چکر وهلی شي هر ولایت ته په ډاډه زړه تللی شي. څنګه و ستاسې سفر څنګه و د کوم ځای نه ډېر خوند واخیسته په تېره د قرغې بند نه چې اوبه هم راډېرې سوي دي بارانونه هم سوي شاوخوا سیمې هم شنې سوي دي؟
بیا خو الحمدلله موږ د کرغې ډم ته رالو اول طرف ته ولاړو کښتۍ خواته او دې خواته موږ در اوسه راغلي نه وو دا پرچاوي ته دلته ملګرو راته ویله چې دا پرچاوي کې ډېر ښایسته منظره پرته ده او ډېر ښایسته خوند کوي نو کله چې راغله دلته مې اول د واره راوې چای چې مې وکړلې بیا وروسته ملګرو ویل شریخ به راوړو شریخ مې وخوړو بیا هېوادوال ډېر ګرځي الحمدلله ډېر خوشحاله یو موږ هم خوشحاله یو په خصوصا د کابل ولایت او د پغمان ولسوالۍ څخه د دا منظرې څخه ډېر ښایسته خوند واخیستی او سودا مې پغمان ته د دا سیمې څخه بیا ډېر بیخي ډېره منظرې خوند واخیستی ته نو له خیره سره غټ سفر لرې سره له ملګرو سره له ملګرو زموږ ډېر غټ سفر ته سودا ده وکړه خدای کوه که الله پاک پسې ورسولو انشاءالله خدای مهربانه دی هیوادوالو ته څه پیغام لري اوس خو تاسې راغلي یاستئ له خیره سره چکر به وهئ نور هیوادوالو ته پیغام څنګه دی چې هغه هم راشي ستاسې غوندې منظره وکړي چکر ووهي او همداشان د ټول هیواد د ښکلا نه خوند واخلي زما ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې وګرځېږي راسي خپل افغانستان ښه په ارامه فضا کې وویني الحمدلله ښه ارامه فضا ده موږ ته د روزګانه را روان سوي در دا ځایه پورې در اوسه پورې نه په شپه نه په ورځ موږ ته دا پوښتنه چا کړې ده چې چیرې ځئ یا څنګه کوئ پر کومه روان یاست نه زموږ ته دا دی ته وګوره په ټول محفل کې یو توپک نشته نه شی شته خو بیا موږ الحمدلله په ښه ډاډه زړه په ښه اطمینان باندې راغلي یو دلته ناست یو ټول هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې وګرځېږي خپل افغانستان ښه په ارامه فضا کې وویني ډېره مننه الله هم همدغسې خوشحاله لره له خپلو ملګرو سره له خپلو کورنیو سره او همدغسې ستاسې دغه سفر دی همدغه منظره دی ستاسې همدغسې په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېره شي او همدغسې دوام ولري او ورځي پسې د هېواد د ټولو ښکلاګانو نه خوند واخلي ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو دا هم زموږ هغه هېوادوال دي چې د روزګان ولایت نه راغلي دي او په ډېر ډاډه او په اطمینان سره راغلي دي او دلته د دې منظرې نه او د دې سیمې نه او د دې هېواد د ښکلاو نه خوند اخلي تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د پسرلي ښایسته هوا ده او زه هم نن قرغې ته راغلی یم دلته یو څو هیوادوال زما په څنګ کې ولاړ دي له دوی سره به خبرې کوو چې دوی څنګه راغلي دي قرغې ته واقعیت هم په دې ورځو کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه زموږ هیوادوال ځوانان مشران او ماشومان د څو شیبو د ښو تېرولو لپاره دلته قرغې ته راځي ځکه هوا ډېره مناسبه ده او بل دا ده چې که تاسې وګورئ شاوخوا غونډۍ او تپې هم په ګلانو باندې پوښل شوي دي او یو ډېر ښایسته منظره ده له دوی سره به غږېږم چې دوی څنګه راغلي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ستړي مسئول بخیر شکر د صحت ده ښه شکر ده تاسې هم ستړي مه شئ سلام باشی وطن ماندانه باشی سلامت باشی شما ماندانه جوڑه باشی خوب بخیر هستین صحتتان خوب است چطور هستی بیادر شکر الحمدلله شما خوب هستین تشکر بخیر باشین بخیر باشین مسئول به چی کار هستی مصروف مکانیکی از مستریگری هستم امروز آمدیم تفریح ملا چطور شد که آمدین در اینجا برای تفریح بس 4-5 نفر اندیالا هستیم خارج از کشور زندگی میکنیم دبی باشیم خب دیگه و بچه‌ها جمع شدیم وقت بریم تفریح هوای وطن رو ببینیم چه قسم است بسیار بسیار چطور یافتین هوای وطن دیدم والا بهترین جایی بود والا خوب جایی بود خوب گذشته بود به نظر قرغه فعلا که میبینیم همه جای گل است گل خوب هواش خوب است ان شاء الله خوب است نه کشورهای دیگه تو هوا پیدا میشه نه والا نیست مثل افغانستان والا پیدا کنیش حال دیگه می روزا که است آب بند قرغم دیگه زیاد شده زیاد شده ماشاءالله زیاد شده برای تفریح بسیار مناسب بسیار مناسب تشکر بخیر باش شما هم خوب هستین بیادر خوب هستم الحمدلله سلامت باشید زنده باشید یک جهان صحتتان خوب است سلامت باشید بخیر خواستین زندگی بخیر میگذره بخیر میذاره الحمدلله باران چطور گذشت باران والا خیلی بتنگ مکاده بود اکثرا در خانه بودیم بیا خب گشت گذار نداشتیم فعلا چطور است فعلا الحمدلله خوب هستیم بد نیست از هوای قرغه لذت میبری الحمدلله صحیح سوالا لذت میبریم جای خوب است گشت گذار میکنیم بیا پیش دی باران خیلی بتنگ بودیم بسیار خوب چند نفر آمدین 4 نفر 4 نفر همیشه میایین یا بار اول است همیشه نیستیم همین بار اول ماست کجا میباشی اکثر وقت
زیادتر در مسافرت هستیم، همین 4-5 نفر که هستیم در مسافر هستیم ما. خب شما دیگه چی میگه که رفیقای دیگه صمیمی هستین و جگری هستین؟ ما جگری هستیم، بیادر هستیم، هر جای یک جای میریم. بسیار خوب. سلامت باشید، زنده باشید. چطور گذشت تا فعلا که اومد اینجا؟ تا فعلا خوب بود، بد نبود. گشت گذارم خوب بود، گردشم خوب بود، دیگه غذاشم خوب بود، الحمدلله صحیح است. برای جوانایی که فعلا در کشور هستن چی پیام داری؟ والا دیگه جوانا را دیگه چی بگم براشون، دیگه مقصد خوش باشن، جور باشن، در جا که هستن خلطر برای مسافرای عزیز سلام گرم خدا برشون میرسونه. تشکر. این بسیار یک گپ کلان است که هموطنای ما که در داخل کشور هستن یا خوش باشن و از این زندگی در آرامش سفری کنن. شما خوب هستین بیادر؟ شکر، از سلامت خوب است؟ باشین. بخیر هستین؟ هستین؟ زندگی بخیر میگذره؟ شکر، سلامت باشین، زنده باشین. چطور هستین؟ تفریح کردی دوستا و رفیقای جگری تان چطور میگذره؟ والا خوب هستیم، خوش میگذره. دیگه امروز شوق کردیم که امروز همی دوستا بیایم به تفریح به بند قرغه. دیگه هوا بسیار خوب است، سرسبز است، مناسب برای تفریح دیگه. بسیار خوب است. دیگه آمدیم یک چند دقیقه لذت ببریم تفریح. بیشتر دوستتان گفت که ما همیشه خارج از کشور هستیم یا سفر می داشته باشیم. به نظرتان هوای کشورهای دیگه بهتر است یا کشور ما؟ والا کشور ما هوایش بسیار خوب است نسبت به دیگه جایا. خب هر کسی هم کشورش دیگه، ما همینجا بلد هستیم، همین کشور ما است، همین آب و هوا بسیار برای ما خوب است، مناسب است. تا فعلا چند کشور سفر داشتید؟ والا خاص نه دیگه، خب بازم یک دو سه کشور رفتیم. دبی خوب بگو که همین جلال آباد است دیگه. یا خو نزدیک است، همسایه خو یا خو جاهای نزدیک است. زنده باشی بیادر، بخیر باش. تشکر از شما هم. اگه بیادرم هم چند کلمه گپ میزن خوب است. خیلی قراری ده. راځي ما دې څنګه ودرېږه ته تر ازل تاسو سره لږ زره زغوري وکم لګ ډېر د عملګری دي هم در سره راوستي دي. څنګه ده وخت څنګه تیریږي فعلا چې پسرلی ده او دا پسرلی ځان سره خپل یو داسې پیام راوړي چې د سولې پیام دی او ډیر د خوښۍ احساس کوي هر ځوان. تاسو باندې د پسرلي هوا څنګه لګیدل؟ ولا نن راغلو د څلور کسانو تفریح لپاره راغلو، ښه آب هوا دی، ښه چکر مو ووهه. خپله د کابل یې؟ خپله د لوګر یم. لوګر د کوم ولسوالۍ؟ د محمد اغې د ولسوالۍ. محمد اغې ښه، ډېر ښه ډېر ښه. کابل نه راغلی یاستې فعلا که نه لوګر نه راغلی؟ همونږ خو لوګر نه راغلو، لوګر او کورونه ما لوګر کې دی. څو ورځې کېږي چې داسې راوتلي یاستې په تفریح؟ ولا نن سهار ووتو لوګر نه. او ګورو دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، شاوخوا که وګورو ډېری ځوانان راځي او چې ګورو د نورو ولایاتو نه هم راځي. ستاسې په نظر باندې هغه ځوانان چې له نورو ولایاتو نه راځي دلته د تفریح لپاره څه کول ورته پکار دي؟ ځکه ځینې وختونه مونږ داسې شکایتونه هم اورو چې دلته د نظافت مراعات ډېر په نظر کې نه نیول کېږي. نظافت خو لا ښه شی دی چې راځي، هر څوک راځي نظافت باید مراعات کړي. او ټول خلک تفریح لپاره راځي، همدا چکر لپاره چې خپل هغه ساعت یې تېر شي، ساعت تېرۍ لپاره لپاره راځي. او تاسې باندې تر اوسه پورې دغه میله څنګه تېره شوه؟ والا ښه ساعت مو تېر شو، ښه ورځ و، چکر مو ووهه، ساعت مو تېر شو ملګري سره. څه پیغام به لرئ نورو هېوادوالو ته؟ والا نورو هېوادوالو ته همدا پیغام لرو چې د خپل هغه سبق ووایي، درسونه ووایي، مکتب ووایي، خپل وطن ته خدمت وکړي. انشاءالله ډېره زیاته مننه. سهله اوسه. الله مو آباد لره. درنو هېوادوالو، دا زموږ هغه هېوادوال دي چې له لوګر نه راغلي دي او دلته د دې لپاره راغلي تر څو پورې یو څو شېبې سره په خوښۍ باندې تېرې کړي. ټول سره ملګري دي او له څلورو واړو سره چې موږ خبرې ودرلودلې نو دوی وایي چې موږ له ډېر وخته سره یو ځای یو او ملګري یو او دغه دا چې دلته هم خپله ملګري پاللې ده او دلته په ګډه سره راغلي دي او دغه د پسرلي هوا څخه په ګډه باندې خوند اخلي. تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ دلته د قرغې په دې بند کې ولاړو او شاوخوا منظره مو کوله، له سړک نه تېرېدلو. یو څو ځوانانو مو سترګې ولګېدې او ډېر ګلالي ځوانان دي او دلته دوی هم د ساعت تېرۍ لپاره راغلي دي
او څلور ملګري دي. له دوی سره به هم د دې بند په اړه باندې غږیږو، د طبیعي ښکلاو په اړه باندې به غږیږو او د دې ښایسته فضا او طبیعت په اړه به ورسره خبرې کوو. السلام علیکم. ستړی مه شئ. علیکم السلام. سلامونه، مینه، ادب او احترامات مې تاسې ومنئ او هغه لیدونکي چې موږ ستاسو له برنامې ستاسو یوټیوب کوم چینل نه چې دي په دې هیله چې ټول به راته جوړ او روغ وي. ډېر خوشحاله یم چې نن هم یو ځلې بیا هم فرصت برابر څه د خبرو. موږ خو ډېر خوشحاله کېږو دغه اجتماعي رسنۍ چې ګورو، هغه کسان چې پیغام خلکو ته رسوي، نو ډېر خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره. ډېره زیاته مننه. واقعیت هم په اوس وختو کې خو د هېواد فضا ته او طبیعت ته چې وګورو، واقعیت هم د خوښۍ ځای دی. ډېر امن او سکون موجود دی. ډېره ښایسته هوا د پسرلي موسم دی او څو ورځې وړاندې بارانونه او د بارانونو سلسله یو څه اوږده شوه، خو له نیرکه مرغه چې بارانونه ډېر زیانونه ونه رسول او هغه هېوادوال چې په دغه بارانونو کې په شهادت رسېدلي دي، خدای تعالی دې د هغوی شهادت قبول کړي. له دې وروسته مو هم تمه دا ده چې له خیره سره هر څه چې تېرېږي د هېوادوالو په خیر باندې. څنګه راغللې دلته قرغې ته؟ موږ خو داسې چل دی، یو خو د پښتو ادبیاتو محصلین یو، دا څنګ کې چې دا ګلان را سره دي، البته د ما ګران وروڼه ملګري او همچنان صنفیان دي. بس همداسې یو تصمیم ولید ونیو چې د کابل تعلیم او تربیې پوهنتون هغه نه هم لیدنه وکړو او راسو د قرغې بند په اړه لږ معلومات پیدا کړو او دا ځای کې وګرځو. واقعا لکه څنګه چې تاسو یو نقطې ته اشاره وکړه، افغانستان ټول یو ښکلی ځای دی، ډېر یو سرسبز، ډېر خوندور او څنګه چې یو څه وخت مخکې بارانونه وشول، یعنې واقعا داسې یو ښې څپې، ښه بارانونه، ښې منظرې، دغو نه باید موږ خوند ترې واخلو. بالکل بالکل. تاسې ویل ادبیات پوهنځي محصل یم. زما خپله له ادبیاتو سره ډېره زیاته علاقه ده او غواړم چې نن له تاسې څخه یو څه هم ورومه، ځکه ادبیات یو ډېره شیرینه رشته ده، ډېره خوږه رشته ده. موږ هم ژورنالیزم او ادبیات چې کوم لوستی دی نو دواړه سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري او ادب خو بیا د ژبې ښکلا ده. بالکل. څه به ولري زموږ لیدونکو ته؟ ګران دوستانو، اول قدم کې غواړم دا ووایم ادبیات ډېره یوه ښه رشته ده. البته ټول رشتې موږ کولی شو ووایو چې ښې رشتې دي، خو بدبختانه ووایو موږ چې بعضې ځوانان موږ لرو، بعضې ټولنه کې یعنې د موږ خپل په جامعه کې داسې خلک پیدا کېږي والا ادبیات په درد نه لګېږي، تعلیم او تربیه په درد نه لګېږي، نور پوهنځي په درد نه، باید ته ډاکټر اوسېږي، ته انجینر اوسېږي یا هم په اقتصاد کې اوسېږي، دا ښې پیسې لري، ولې مال نظر نه دا کاملا غلط خبره ده. هغه څوک چې استعداد لري، هغه څوک چې وړتیا لري، یعنې رشتې سره مینه لري، زما نظر هغه نفر چې د خپل رشتې ته لاړ شي، که هغه ادبیات اوسېږي، که هغه اقتصاد اوسېږي، هغه نفر به د خپل په رشته کې د مال نظر نه موفق کامیاب وي، هم به خپل کورنۍ ته، هم خپل جامعې ته او خپل ګران وطن ته خدمت کولی شي. ولې دغه منفیګر خلکو نه باید موږ لرېتوب غوره کړو. بالکل بالکل. که وګورو ادیبان چې هر چېرته موږ ګورو، که چېرته یو ماحول برابر شي، یو داسې طبیعت لکه اوس چې دلته موجود دی، یو څه الهام پې کېږي، د طبیعت لیدو سره د شی ذهن ته نه راځي؟ کوم شعر، کوم ادبي شعر به د وطن په باره کې درته ډالۍ کو حتما. بس نو یو غزل ده، وایي درنه مې وژني په خفګان لالیه، درنه مې وژني په خفګان لالیه، غم دې نه خدای مني نه قرآن لالیه، او جار صدقه لوګی قربان لالیه، زما جانان 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 لالیه، والله بالله که مې پرې چرت خراب وي، رشیدي صاحب، والله بالله که مې چرت پې خراب وي، لکه یې تا لاړل یاران لالیه، او درته دې عمري دا جهان لالیه، درته دې عمري دا جهان لالیه، غمجن غمجن افغانستان لالیه، او په سپارو چې وربخلی مې وروره، په سپارو چې وربخلی مې کلمات ډېر وې په چا ګران لالیه، لاړم زاهد شم دنیا وپېژندم، لاړم زاهد شم دنیا وپېژندم، والله چې وبکړې ارمان لالیه. ډېره مننه. ډېر ښایسته او ډېر خوږ شعر. وطن واقعیت هم یو داسې نوم دی چې په اورېدو سره د انسان په زړه کې یو احساسات راپارېږي او یو بل ډول احساس انسان ته پیدا کېږي. زموږ هیله هم همدا ده چې ټول هیوادوال چې په داخل د هیواد کې اوسېږي او هغه چې بیرون له هیواده دي، ټول د هیواد پر وړاندې چې کوم مسؤلیت لري هغه په ښه شکل باندې ادا کړي. تا سره په څنګ کې دغه بل ورور ناست، ده سره به م څه خبرې کوم، ځکه دا سره ما بیخي څه ونه ستړی مه شم. جوړه خیر خیرت ده، ژوند دې په خیر شکر الحمدلله. کراري خو ده، شکر الحمدلله. الله دې آباد لره، خوشحاله اوسېږي. ستاسې نوم څه دی؟ نوم مې عبدالبصیر سوره د کونړ ولایت څخه یم، د څوکۍ ولسوالۍ څخه فعلا ملبورن پوهنتون کې محصل یم.
د البیروني پوهنتون محصل او د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ. کونړ هم ډېره ښایسته ښکلا لري. په دې وخت کې نو بیا د کونړ هغه غرونه هغه نو بیا بل ډول شنه وي. بالکل والا کونړ دی وخت کې ډېر سیلانیان چکر ته راځي. نو کونړ ماشاءالله دی وخت کې پسرلی دی، بوټي شنه دي ماشاءالله او هوا هم ښه برابره ده. بس تاسو هم کولی شئ چې راشئ کونړ ته مو خدمت کې. مننه، خوشحاله اوسئ. انشاءالله که د خدای رضا وه نو انشاءالله کونړ ته به هم درځو، چکر به در وهو. ټول زموږ هیواد دی او ټول ولایتونه د هیواد چې دي زموږ کور دی او موږ ورسره مینه لرو. او کونړ خو بیا په دې وخت کې نو ځانګړې ښکلا لري او زموږ د کونړ هغه هیوادوال چې هلته اوسېږي نو د هغوی ژبه هم ډېره خوږه ژبه ده. یو ځان ته لهجه لري، ځانګړې لهجه لري چې د هیواد په نور ولایتونو کې پې څوک نه غږېږي، یوازې کونړیانو ته هغه نه مختص ده. ستاسې په خوږه ژبه کې به یو څه واورو. بس خیر اوسې، ژوندی اوسې، مننه چې موږ ته هم وخت راکړو. بس زه بس څه درته ویم، خو بس چې راغلو دې قرغې ته او د قرغې څخه هم لیدنه وکړله، ډېر خوشحاله شو ماشاءالله. ډېر ښه ځای دی. بس نور ځوانانو ته موږ درخواست دی چې کولی شي باید قرغې ته راشي. داسې نور افغانستان هم ښایسته ځای دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له دوی سره به هم یو څو خبرې وکړم. زما د چپ اړخ ته چې ناست دي، څنګه تاسې وروره ښه یاستئ؟ ژوند مو بخیر تېرېږي؟ قراري ده. ته به راته دا ووایه چې څنګه مو تصمیم ونیسو څه څلور واړه ګډ راشي دلته؟ موږ تصمیم خو داسې و چې موږ څو میاشتې مخکې په طلوع تلویزیون د رقابت خپرونه کې موږ ثبت نام کړی و. نن موږ نوم راوتلی یعنې نوبت و. راغلو دلته، شپه مو دلته یو ملګرو کړی وه نو همداسې بیا راچکر شو قرغې خوا ته. ښه نو دا نو تاسو ته یو ډېره ښایسته بهانه پیدا شوې ده. یو خو ده چې راځئ دلته په یو سالم رقابت کې شرکت کوئ، ګډون کوئ. د دې تر څنګ نو راغلي یاست دلته قرغې د ښکلاو نه خوند اخلئ. موږ ملګرو ته همدغه پیغام دی ځوانانو ته د هیواد چې راسي داسې چکر ووایي، کور کې کښېننې، د ژوند نه خوند واخلي. د قرغې داسې ډېر ښکلی ځای دی، باید راسي دلته چکر نه خوند واخلي. ډېره مننه. اوس نو اوبه هم ډېرې زیاتې شوې دي، اوبه دې وکتلې؟ اوبه ډېرې خوندورې اوبه وې، ډېرې زیاتې وې نو ډېر خوند یې وکړ. لامبو خو به هم نه وهلي؟ نه لامبو. دوی غوښتل چې کښتۍ کې کښېني چې دوره ووایي، ما ترې منع کړم ولې تېر شي. لامبو دې زده ده که نه؟ نه چې لامبو مې چندان نه ده. بیا احتیاط کوئ؟ هلته هغه ځای کې چندانې اوبه نشته دي، درو یو. ښه، ډېر ښه. تاسو د غوربند یاستئ، د یو پوهنتون محصلین یاستئ؟ د یو پوهنتون د یو صنف د یو پوهنتون ټولګیوال یاستئ؟ نو بیا نو دا نو بیا بل ډول مینه لري. دغه یو ټولګیوال چې په پوهنتون دوره کې او همداشان د ټولګي په د مکتب په دوره کې چې کوم ټولګیوالي د هغوی مینه نو بیا هېڅ چېرته نه پیدا کېږي. بالکل همداسې. څوم سیم کې یاستئ؟ دوهم سیم کې. خدای دې وکړي چې دغه څو کاله چې پاتې دي دا هم تاسې باندې په همدغسې په خوشحالۍ او په ملګرۍ کې در باندې تیر شي او یو بل څخه د خوښۍ خاطرې ولرئ. تاسې څنګه یاستئ وروره؟ ستړی مه شئ، صحت مو ښه ده؟ قراري ده؟ په خیر یې؟ زه به راشم ستا دې څنګ کې به لږ کښېنم ځکه چې سره یو څه لرې یو. ستاسې ملګرتیا ده، ستاسې ملګرتیا کې زه کوم خنډ واقع نه شم. ستاسې نوم څه شی دی؟ امیرزاده امیر یم د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه. تګاب ولسوالۍ. تاسې هم د ادبیاتو پوهنځي محصلین یاست؟ هو ټول سره صنفیان یو. ښه، ډېر ښه ډېر ښه. ته به څه ولرې ما ته؟ ویل خو ټولو زما صنفیان وکړه، زه به درته یو شعر ووایم. ډېر ښه، مهرباني. ستاسې شعر به په دواړو سترګو باندې واورو. واقعیت هم زه په تمه د دې یم چې تاسې یو څه ما ته ولرئ او یو څه داسې وړاندې کړئ چې ځانګړي. بالکل مننه. مهرباني. وایي کومې ناروا ته سړی وګوري، کومې ناروا ته سړی وګوري، چاته سړی وګوري، او دا صحنه بیخي له کیف نه ډکه شي. دا صحنه مننه. دا صحنه بیخي له کیف نه ډکه شي، تا پسې چې شاته سړی وګوري. بالکل. درد به ورته خپله چغې ووهي، درد به ورته خپله چغې ووهي، زیر که لږ ماته سړی وګوري. زړه به یې له دې دنیا ورتور کړمه، پورته خو دې چاته سړی وګوري. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښایسته او ډېر خوږ شعر. شعر مو خپل دی؟ نه، شعر بل چا. شعرونه خپله لیکي؟ او کم ته هم لیکو. اوس د ادبیاتو پوهنځي انتخاب دې خپله خوښه وه؟ بالکل. زما تقریبا داسې ووایه چې 100% کې نه، خو 80% مې د ژورنالیزم پرېکړه کړې وه، ځکه چې د کانکور کې ما 4 ځواب انتخابونه ټول ژورنالیزم کړي وو. یو اخرنی انتخاب چې وه د ادبیاتو بخش، بیا همغه و چې ادبیاتو بخش ته رالم. نو هغه وایي هر ادیب ته هر ژورنالیست ته ادیب نه ویل کېږي، هر ادیب ته ژورنالیست ویل کېږي. نو په همدې حساب باندې موږ هم شروع وکړه انشاءالله. ډېر ښه ډېر ښه. درنو لیدونکو، واقعیت هم ډېرې د خوښۍ شېبې وې چې دلته موږ له دغه ځوانانو سره درلودلې. واقعیت هم ډېر خواږه انسانان دي او زموږ هم هغه پخواني وختونه د
زده کړیالی رایاد شو او را په زړه مو شو. خدای دې وکړي چې دوی هم په آینده کې هم سره همدغسې د خوښۍ شیبې ولري او همدغسې کلکې اړیکې سره وپالي. تاسو تصویر ګورئ بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. همدې د قرغې د بند سره په څنګ کې ولاړ یو او له ما سره یو هیوادوال ولاړ دی. له دوی سره به خبرې کوو د دوی د تفریح په اړه باندې او همدا شان تر اوسه چې راغلي دي د دوی هغه سفر څنګه ولود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه سر د ښه ده؟ خیر اوسئ، ژوندی اوسئ، الله دې ونازوه. خیر عالي خدا په خیر یاستئ؟ خیر اوسئ، تاسو ښه یاستئ؟ صحت خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو؟ محمد حامد عزیز. محمد حامد عزیز. کوم ولایت یاست؟ د ننګرهار ولایت څخه یو. ننګرهار ښکلي ننګرهار د ادب او فرهنګ زانګو. بالکل همدغسې ادب او فرهنګ زانګو ده. ډېر ښه ډېر ښه ډېر. څنګه شو چې دلته راغللی؟ زما خو همدلته اوسېږم کابل کې. نن هوا د 2 ورځې ګرمه وه، بیا موږ وویل چې راشه چکر ووهه چې لږ دغه هوا نه لطفاندوز شو او ډېر ښایسته هوا ده قرغه کې. څه مصروفیت لري؟ مصروفیت ساختماني شرکت کې کار کوم. انجینر او ساختمان انجینر یم. ډېر ښه ډېر ښه انجینر صاحب. تاسو خو بیا زموږ د هېواد ویاړ یاست. مننه. تاسو او انشاءالله چې تمه هم تاسو ته دا ده چې د هېواد په آبادۍ کې مثبت رول ولوبوي. انشاءالله ضرور ضرور انشاءالله. تر اوسه پورې تفریح مو څنګه تېره شوه؟ الحمدلله بیخي ښه تېره شوه. خو کوم فکر چې راغلی و د هغه نه سوچنده ښه تېره شوه الحمدلله. ننګرهار همیشه بهار. ننګرهار هم ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښایسته منظرې لري، بالخصوص بیا په پسرلي کې نو. دا ځای څنګه دی د ننګرهار په نسبت باندې؟ نسبت آب هوا ته دا ځای ډېر ښه دی ننګرهار نه دې وخت کې. ولې کلته پسرلی وي دغه ګرمي شدت لږ زیات وي نسبت کابل ته، او د کابل قرغه خو چې ده د سره د کابل بام نو دلته هوا بیخي تغییر کوي. ډېر فرق کوي. اوس یو څه وخت مخکې بارانونه هم وو، تقریبا 2 اونۍ سر په سر بارانونه وورېدل او هوا ډېره سړه شوې. اوس دا څو ورځې کېږي چې بس بارانونه ولاړ دي او اسمان شین دی. ګورو ټولې غونډیګانې شنې سوي دي او شاوخوا ګلان دي. تېر کې همدغسې منظره دې لیدلې وه؟ تېر کې مې دغسې منظره یو څه ناڅه لیدلی خو دومره نه. سږ کال چې څومره آبادي انشاءالله د بارانونو سره شوې ده، څومره وطن ښېرازه شوې ده، تېر کلونو کې داسې نه و. څو ملګري راغلي سي؟ 3 ملګري راغلي وو. 3 ملګري. او 3 ملګري راغلي. څنګه د هغوی نظر څه و؟ د هغوی نظر هم الحمدلله ما هم ډېر ښه و، ډېر مثبت و. ډېر هغوی وویل چې موږ تقریبا 100 میاشتو چارج شو چې نه ډېر لطفاندوز شو دغه ساحې نه. داسې چې د ذهن هم ارامېږي د هوا سره، بالخصوص اوس شاته ګورو ما ورته شاته لږه اوبه روانې، ډېر ښایسته اوبه روانې دي. د ذهن ارامۍ یو خدای چې یو ذهني سکون هم انسان ته پیدا کېږي او یو څه کولی شي چې یو څه وخته پورې دغه ستړیا نه سړی لرې اوسېږي. همدغسې ده. انسان چې تفریح ونه کړي نو د دپاره سټرس او ډپریشن پیدا کېږي. نو دغه دپاره پکار دا ده هر انسان ته چې کم از کم په هفته کې یو ورځ رخصتي لري، دغه رخصتۍ دپاره دا باید دغه ځایونو ته لاړ شي چې د ده نه د ده د وجود او د ذهن ستړتیا د منځه لاړ شي. یو خو انجینر صاحب څو نه ګورو په کاري چاپېریال کې چې هر ځای کې په رسمیاتو کې هم په اونۍ کې یو ورځ رخصت وي او دا هم د همدې لپاره چې مازغه ورسره یو څه آرام شي. او تاسې هم دغه ده چې د دې نه ګټه اخیستې راغلي یاستئ؟ همدغه دپاره راغلي او بالخصوص د خارج هیوادونو کې د دوی د ځایونه چې ډېر مشهوره دي چکر دپاره. علت همدا ده چې د هغوی هر یو فرد هفته کې چې ورځ رخصتي لري اما خپل رخصتي همدغه سیاحتي ځایونو ته راوړي. نو موږ باید وطنوالو باندې دغه کومه چې کوشش وکړي چې همدغسې سیاحتي ځایونو ته راشي چې وطن د سره آبادېږي انشاءالله. بالکل. او په کابل کې شاید ټول هیوادوال په دې خبره کې له ما سره موافق چې په کابل کې دغه ځای د قرغې بند نو بیا ځانګړې ښکلا ده. همداسې ده، ځانګړې ښکلا لري. بالکل دکې شک نشته. د خدای تعالی دې وکړي چې زموږ هیوادوال همداسې په سوکالۍ او په امن کې ژوند ولري او دغسې ښکلاوې چې اوس وخت کې موږ د هیواد په داخل کې لرو له دې څخه خوند واخلي. انجینر صاحب محترم، وروستی پیغام مو کوم شعر لرئ هم کیمره زموږ ستاسې خدمت کې؟ البته شعر به درته ونه شم ویلی خو دا پیغام لرم بالخصوص ځوانانو ته چې ځوانانو کار وکوي. دا وطن د کار دپاره ضرورت لري او شپه ورځ په ځان یو کوي، ستړتیا په ځان تېر کوي چې آینده نسلونه زموږ ارام شي لکه نور هیوادونو غوندې. دغه پیغام ده انشاءالله. انشاءالله. واقعیت هم انجینر صاحب ډېر ښایسته او ښکلی پیغام ورکړ. زموږ وخت د کار کولو دی تر څو پورې له نورې نړۍ سره سیال شو. هغه ځوانان چې د هېواد په داخل کې دي خپل مسؤلیت وپېژنئ
او له حد نه ډیر کار وکړي تر څو پورې موږ هغه وخت چې ضایع کړی دی هغه هم بیرته جبران کو وکولی شو چې نړۍ سره سیال شو. ډېره زیاته مننه الله دې ولازم قدرمن خوشحاله شو. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. واقعیت هم انجینر صاحب ډېرې ښکلې او ښایسته خبرې وکړلې او په کار هم زموږ ټولو هیوادوالو او ځوانانو ته ده چې خپل مسؤلیت وپېژني. هغه وخت چې د تفریح لپاره دی باید په هغې کې سالمه تفریح وکړي او دغسې ځایونو ته راشي له خپلو ملګرو سره تر څو پورې وکولی شي چې هغه د یوې اونۍ یا د یوې میاشتې هغه ذهني فشارونه له منځه ویسي او وکولی شي چې د دغه فضا څخه هم خوند واخلي. درنو لیدونکو په دې هیله ده چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې هغه چې زه امین الحق مې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.